نو دا نقصان صرف او صرف د دغه سړي دی کوم سړی چې نفرت ساتي، دا کوم سړی چې بغض کینه ساتي د دې نقصان صرف دغه سړي ته دی کوم سړی چې ساتي. کامیابي چې دا دغه انسان ته رسي کوم انسان چې بل انسان سره محبت ساتي. السلام علیکم قدرمندو کتونکو، امید دی چې ښه به یې روغ جوړ به یې. زما زړه غوښتل چې نن تاسو سره یو څو مهمې خبرې شریکې کړم. هسې موږ تاسو چې سوچ وکړو نن سبا په معاشره کې په هر ځای کې دا دوه درې خبرې وي: نفرت، بغض او محبت. دا درې خبرو حوالې سره به یو څو خبرې کوو چې محبت کول چې دی هغه چاله فایده ورکوي، یو انسان بل انسان سره محبت کول هغه چاله فایده ورکوي، یا یو انسان بل انسان سره نفرت ساتل یا بغض کینه ساتل هغه نقصان چاله ورکوي. ټولو کې راځو لول نفرت لا. یو انسان دی هغه بل انسان نه مثال کې تو پر نفرت ساتي. دا نفرت چې دی کله وساتي نو همیشه نقصان دی دغه سړي د کوم سړی چې نفرت ساتي. وجه دقه دی مثال کې طور پر هغه نه نفرت ساتي، هغه چې یو محفل کې ناست د منې بد لګي، هغه چې یو حجره کې ناست د منې بد لګي، هغه چې په لارې ځي یا د مخې له راځي هغه د منې بد لګي، هغه محسوسول ده ته ښه نه ښکاري. نو دا نفرت چې دی کوي دا نقصان دی خپل ځان له ورکوي، خپل زړه له نقصان ورکوي. هغې وجه دغه ده چې دی چې محفل ته ځي او یا حجره جومات ته ځي یا په لاره ځي هغه د مخې له راځي نو هغه دی نشي برداشت کولی، هغه منې هېڅ پروا نه وي او کوم بل کس چې کوم وي هغه منې د ده څه پروا نه وي، خو دی خپل زړه ته دک ورکوي، درد ورکوي، هغه نه برداشت کوي. نو دا نقصان صرف او صرف د دغه سړي دی کوم سړی چې نفرت ساتي. د نفرت ساتلو نه پرهیز کول پکار دي. بل دې سره راځي بغض کینه. یو سړی بل انسان نه بغض ساتي، کینه ساتي، زړه کې د هغه کامیابۍ منې خفه کېږي، د هغه ښه خبرو منې خفه کېږي، یا مطلب یو سړی کور جوړ کړي هغه منې خفه کېږي، یا سړی گاډی واخلي هغه منې خفه کېږي. نو دا نقصان چې دی دا هم دی خپل زړه له ورکوي، هغه منې هېڅ نقصان نه، هېڅ د دې خبرو هېڅ اثر هم د هغه منې نه وي. هغې وجه دی چې دی هغه چې کله کامیابۍ طرف ته روان شي نو دی خپل زړه خوري، زړه سیزي، یا هغه خپل کور جوړوي، یا هغه ځان له گاډي اخلي، یا هغه کاروبار جوړوي، هر قسم هغه د ترقۍ کارونه چې کوي هغه دی خپل زړه خوري، هغه ته د هغې هېڅ نقصان نه رسي. دا د دې غټه وجه ده چې دا کوم سړی چې بغض کینه ساتي د دې نقصان صرف دغه سړي ته دی کوم سړی چې ساتي. چا ته چې ساتي د هغه ته هېڅ نقصان نشته. نو نفرت کول او بغض ساتل دې نه پرهیز کول پکار دي. موږ تاسو سوچ وکړو، هر سړی دې دا سوچ وکړي، ځان ته سوچ وکړي کیدي نه چې یو سړی د چا نه نفرت کوي یا د چا سره بغض ساتي نو هغې نقصان چا ته رسي؟ هغه نقصان دغه سړي ته رسي کوم سړی چې بل سړي نه نفرت کوي یا بل سړي ته بغض ساتي، د هغه په نقصان باندې خوشحالیږي، د هغه په ناکامۍ باندې خوشحالیږي، یا هغه کامیابۍ طرف ته روان شي، هغه ترقۍ طرف ته روان شي، دی په هغه باندې خفه کېږي. دا نقصان صرف او صرف دغه سړي ته رسي چې کوم سړی بغض ساتي، کینه ساتي، نفرت ساتي بل انسان نه. نو موږ تاسو ته پکار دي چې موږ هېڅ چا نه نفرت وساتو، نه چا نه بغض کینه وساتو. بیا راځو محبت حوالې سره. یو انسان دی هغه بل انسان سره محبت ساتي، د دې فایده به چاله ورکولی کېږي؟ اوس یو انسان دی بل انسان سره محبت ساتي، هغه چې کامیابۍ طرف ته روانېږي نو دی پرې خوشحالیږي، هغه چې ناکامۍ طرف ته راځي نو دی پرې خفه کېږي، هغه چې څومره طریقې کارونو طرف ته ځي یا کاروبار طرف ته ځي یا بل څه طریقې کارونو ته ځي، یا هغه د سره محفل کې ناست دی پرې خوشحاله وي، د سره لاره کې میلاویږي دی ورته خوشحالیږي، د سره حجره جومات کې میلاویږي دی ورته خوشحالیږي، نو هغه فایده د ده زړه ته رسي، د ده زړه ته سکون رسي، دی ورته خوشحالیږي، نو هر ځای کې هغه سره د میلاوېدو کوشش کوي. نو دا د محبت ساتلو فایده هم دغه سړي ته ده. کوم انسان چې بل انسان ته محبت ساتي، زړه صفا ساتي، هغه په ترقۍ خوشحالیږي، هغه په کامیابۍ خوشحالیږي، هغه
هغه په کاروبار خوشحالېږي، هغه په ګاډي کور خوشحالېږي، هغه په جومات کې خوشحالېږي. نو دا کامیابي چې دا هم دغه انسان ته رسي کوم انسان چې بل انسان سره محبت ساتي. نو موږ له پکار دي چې هر انسان چې د بغض کینې نه څه نه جوړېږي، هر انسان بل انسان سره محبت کول پکار دي او هر انسان بل انسان ته معافي کول پکار دي، هر چا ته زړه صفا ساتل پکار دي. د حضور صلی الله علیه وسلم یو ځل په مسجد کې ناستو او صحابه سره ناستو، صحابه ورته ناستو، نبی علیه السلام وفرمایل چې په دې دروازه به اوس یو جنتي راځي. صحابه انتظار وکړو چې څوک جنتي به راځي. یو سپینګری بابا را دننه شو او هغه د ګیري نه د اوبو څاڅکي نه جوړېده، سپلی په لاس په ترخ کې نسلی وي او را دننه شو. په دویم ځل په دویم ورځ باندې بیا نبی علیه السلام وي په دې دروازه به یو جنتي را دننه کېږي. نو هغه بیا حقه کس را دننه شو. په دریم ځل بیا نبی علیه السلام وایي چې په دې دروازه به جنتي را دننه کېږي. په دریم ځل باندې حقه کس بیا را دننه شو. نو صحابه حیران شو چې دا سړی داسې څه عمل کوي چې نبی علیه السلام بار بار ووایي، دوه درې ځله ووایي چې په دې دروازه به جنتي را دننه کېږي، هغه دقه یو سړی را دننه کېږي. نو یو صحابي لاړ د دغه سړي کور ته، ده ته یې ووایي چې زه داسې کور نه راغلی یم، زه تا سره پاتې کېدل غواړم، یو دوه درې پوهاو دوه درې ورځې به مېلمستیا وه. نو هغه وایي صحیح ده ما سره پاتې شه. نو دی به چې شپې وده کېده نو دې سړي تماشه به یې کوله چې دی څه عمل کوي. نو هغه به وده شو، دی به وده شو، سهار مهال به بیا را پاڅېدل، داسې څه عمل یې ونه کړه. نو په درېیم ورځ باندې د صحابي ترېنه تپوس وکړه چې زه خو مېلمستیا نه لرم، زه صرف دغې خبرې له راغلی وم چې ما معلومول چې ته څه عمل کوي چې نبي علیه السلام 3 ځلې ویلي او چې دې دروازه باندې به جنتي راځي، هغې باندې ته دننه شې، داسې څه عمل ته کوي، موږ ته هم وښیه چې موږ هم داسې وکړو. نو هغه ورته وایي زما خو داسې څه عمل نشته، خو یو عمل دی، زه چې کله ماښام سنبلم وده کېږم نو زه ټول خلکو ته معافي وکړم. مطلب زما باره کې چا غیبت کړی، نفرت ساتلی یا هر قسم خبرې راتلی شي، نو زه ټول خلکو ته معافي وکړم، ټول خلک معاف کړم او بیا وده شم. د هغې دومره لویه درجه وه د هغه معافی. نو موږ له پکار دي چې هر ماښام وده کېږو، وده کېدو نه مخکې خپل زړه لکه صفا ساتل دي، خپل زړه هر مسلمان د صفا ساتل دي. او موږ له په دې خبرو دی الله پاک عمل کولو توفیق راکړي. وایي زړه دې صفا لکه شیشه وساته، غیبتونو له دې خوله وساته، نفرتونو نه څه نه جوړېږي، محبتونو له دې زړه وساته. الله دې موږ له د داسې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. والسلام.